د ملت غږ راډیو د ټولنیزو پاڼو درنو کتونکو سلامونه، ستړي مستئ. هغسې نور قلم پیدا کېږي، ګرنګېچ پیدا کېږي. حالا داریم منچکه در از خوشنا منچکه در شو دا اوبه به یه جبالا هغه ارمان اوس نه وایم بیا بل وخت ښه هغه ارمان اوس نه وایه اوس هم په خوله کې ښه یعنې سمه شپه زه نه وکړې. د ملت غږ راډیو د ټولنیزو پاڼو درنو کتونکو سلامونه، ستړي مستئ. هیله ده ښه به یاست، وختونه به در باندې په خیر وي. جمعه له ملت غږ سره ځانګړې خپرونه ده، وړاندې کوونکی یې زه ځواک یم. هیله ده تاسو به ټول جوړ روغ خوښ خوشحاله یاست او د ژوند چارې به مو ښې تېرېږي. راغلی یم ښایسته رنګین زرغون ارغنداب ته. دوستانو نن مو نو شبه کېږو له خیره د ارغنداب له میوو او د هغه تر څنګ د ښکلي ښکلي شنو باغو څخه به لیدنه کوو. دوستانو تاسې هم را سره ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. راورسېدلو ارغنداب ولسوالۍ یوې شنې ښایستې زرغونې سیمې ته. دا چې کومه سیمه ده د دغه ګران دوست څخه به یې وپوښتو که د ښایسته نوم لیدونکو ته ووایه. مختار احمد جانه دا کومه سیمه ده؟ دا چارغلبه ده. چارغلبه د ارغنداب ولسوالۍ یوه ښکلې زرغونه سیمه چارغلبه سیمه ده که څنګه؟ ته راته ووایه د چا سره راغلی یې؟ د بالانو سره راغلی. ښه د ملګرو سره راغلی یې، ډېر ښه. نو دلته مو میله وکړله؟ ساعت مو تېر سو؟ دا ښه دی چې ساعت مو تېر سوی، میله مو کړې ده. که دا هم راته ووایې دلته کومې کومې میوې په دغه چارغلبه سیمه کې پیدا کېږي؟ تاسو خو نو هره جمعه به فکر کوم راځئ. انګور پیدا کېږي، اوس خو انار نه دي پاخه. هغسې نور قلم پیدا کېږي، ګرنګېچ پیدا کېږي، الوچه پیدا کېږي. ډېره مننه کوم، ژوندی اوسئ چې مرکه دې راسره وکړه، خوشحاله اوسئ. دوستانو ډېره ښایسته او ښکلې هوا ده، شنه او زرغونه سیمه ده. د څه شته چې باغونه لري معراج خانه په دغه سیمه؟ باغونه چې د انارو باغونه چې د انګورو باغونه چې رنګاجي ګرنګي چې شفتالو چې دغه شان دي. چې دغه شان دي اوس چې پاخه دي په دغه شان؟ اوس نو ګرنګي چې دغه شان پاخه دي، اوس نو څو ورځې بعد خو بالا انګورو دا شان سپخېږي. تېر وخت دغه ستاسې میوې ګرانې خرڅېدلې او که اوس؟ یا اوس بالا ښه دي، پخوا په خیال دي. بیا نو سل ورش سوي چې پخوا خو بیخي داسې اوس ځان یې کښته اچولي، خو اوس بیا هم لغونې ښه سوي. هغه په هغه خواري باندې ارځي. ځه ژوندی اوسئ معراج خانه. که چېرې په وروستۍ کې دا هم راته وایه د مېله والو سره دې څومره ساعت تېرېږي او د کومې کومې سیمې مېله وال درته راځي؟ بالا داریم منچکه در راځي، خوشنا منچکه در شو دا اوبه به یېږي بالا. ژوند ډېره مننه. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. راغلی یم تر یوې بلې ښایستې او زرغونې باغچې پورې. ښایسته نوم دې راته ووایه. ګلالۍ ارماني. ګلالۍ ارماني صاحب. ارماني صاحب څه ارمان لري چې لا نه دي پوره سوی؟ ارمانونه خو نو ډېر لرم، خو دغه ارمان ووایه چې نه دي پوره سوی تر دا اوسه پورې. هغه ارمان اوس نه وایم بیا بل وخت. ښه هغه ارمان اوس نه وایه، بس زه پوه سوم چې ته کوم ارمان لرې. ښه بالکل رښتیا هم پوه سولم. ارماني صاحب د کومې سیمې راغلی ګرانه؟ د لوم نارې څخه. د لوم نارې څخه. او دا کومه سیمه ده؟ دا چارغلبې سیمه ده. دا هم د چارغلبې سیمه ده. رښتیا هم او دا نو ډېره ښایسته او ښکلې باغچه ده، زرغونه باغچه ده. هغه چې مخته چې مې پراته دي دا پلم دي. دا بیا څه ډول پلم دي؟ دا بیا ډېر ښایسته پلم دي. ښه راپورته دي کې ودې خوړله که یا؟ یا ومې خوړل. ښه ډېر که لږ؟ یا والا څه مې وخوړل. څه دې وخوړله؟ څنګه ده میله څنګه ده؟ څه وخت راغلي یا څه وخت به ځئ؟ ماپښین راغلي نو ماښام مالځي. ښاغلي ارماني صاحب په وروستیو کې څه پیغام لري د ملت غږ راډیو د ټولنیزو پاڼو کتونکو ته؟ نو پیغام لرم چې باید د خلک باید د جمعې په ورځ میله وکړي. د هفتې ستړیا د جمعې په ورځ باید رښتیا هم هغه کومه خستګي چې د هفتې په جریان کې هغه نو د جمعې په ورځ لرې کېږي. ښاغلي ارماني صاحب دا یادونه دې وکړه چې دوی باید میله وکړي. میله والو ته دې بیا کوم پیغام دی؟ کله چې دوی هغه د میلې ځای ته راځي، میله ځای ته ورځي، باید کومې کړنې وکړي؟
باید هغه کړنې وکړي چې هغه رسمي رواج وي. رښتیا هم یعنې باید د میله ځای نظافت مراعات کړي، هغه ځای پاکوالي ته باید پاملرنه وکړي. که څنګه ښاغلی ارماني صاحب؟ ډېره مننه کوم چې مرکه دې راسره وکړه. دوستانو راغلی یم د شنو باغونو څخه راوتلی یم. دا ځل نو د ارغنداب ښکلي رود پر غاړه ناست یم، ښایستې اوبه بهیږي، تاسو یې ګورئ. او د هغه تر څنګ هغه څوک مې تر څنګ ناست دی چې ډېر خلک به یې له نوم او چهرې سره اشنا وي. له ده سره به مرکه کوو. دی هم راوتلی دی د خپلو ملګرو او د هغه تر څنګ د شاګردانو سره و میلې ته. فکر کوم نن بیا لومړی ځل وي ځکه د ده مصروفیات نو ډېر زیات دي. سلامونه استاد محترم، جوړ په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خدای تعالی جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو به سنبال یاست او دغه له جمعې څخه به مو خوند اخیستی او یو ډکه له میلې او خوشحالۍ څخه ډکه جمعه به م راپیل کړې او تر همدې دمه پورې به م رارسولي. ژوند ډېره زیاته مننه کوم استاد محترم. که چېرې ته د ملت غږ راډیو د ټولنیزو پاڼو کتونکو ته خپل ځان معرفي کړې، زه خو دې پېژنم، د هغه تر څنګ که چېرې ته په خپله خوله نن ځان معرفي کړې فکر کوم ډېر ښه به وي. نوم مې ډاکټر محبت الله مسلميار د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي د دریم کال فی الحال محصل یم او ورسره په څنګ کې د کانکور په ډګر کې د شفاق کانکور مرکز اړوند اوس تدریسي چارې مخ ته وړم او تدریسي مضامین مې نو اکثریت شاګردانو ته معلومیږي ریاضي، فزیک، کیمیا، هندسه، مثلثات، احصایه، احتمالات، یعنی د کانکور په پیډ کې ټول مضامین مخ ته وړلی. بلکل رښتیا هم درنو لیدونکو استاد محترم ډاکټر صاحب مسلميار نو هغه څوک دی چې د ډېرو شاګردانو په زړونو کې ځانګړی او خاص ځای لري. تر څنګ یې د شاوخوا ملګري چې ناست فکر کوم ټول به شاګردان وي. بالکل همداسې د دغه بغل ته ناست ځوانان ټول شاګردان دي. څوک د تېر کال کانکوریان دي، څوک د سږ کال کانکوریان دي، څوک نو اوس یې کانکور کړی دی انشاءالله په دغه روانه هفته کې بیا نتایج اعلان شي. څوک به طب پوهنځي ته، انجینري پوهنځي ته، کمپیوټر ساینس ته او د هېواد مختلفو پوهنتونونو ته انشاءالله په لوړه نوم راسره ځي. بلکل استاد محترم، څه وخت راغلي یاست دغه د ارغنداب د رود غاړې ته په میله باندې؟ والله زه خو داسې خاص د میلو سره ډېر دغه نه لرم، علاقه نه لرم، خو بیا هم د دغه ځوانانو په خاطر باندې د جمعې په ورځ د ارغنداب خواته سهار مو اراده شوله چې راسو دغه د طبیعت له ښکلا څخه خوند واخلو او دغه تېرې ستړیاوې چې د کانکور په جریان کې د شاګردانو سره وګاللې او شاګردانو کمې ستړیاوې یوړلې، همدغه ستړیاوو د لرې کولو لپاره مو یو جمعه وخت میلې ته ورکړئ چې دغه ستړیاوې لرې شي. ژوند استاد محترم، ته دې راته ژوندی یې، دا راته وایې تر دا مهاله چې څومره ساعت تېر شوی دی؟ تر دا مهاله خو مې بیخي هغه دغه خبره ده د تېر کال څونه ستړیاوې چې ولې هغه ټول انشاءالله محو سوي دي، تللي دي له منځه. یعنې ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، بیا د اوبو جریان او د اوبو غږ یو چاته یو احساس، یو ډېر د ارامۍ سکون ورکوي. بلکل رښتیا هم استاد محترم چې کله راغله دلې مو څه شي راوړي وله ځان سره؟ دلې مو اشپزي وکړله، د هغه تر څنګ چای مو وڅښلې، څه شي مو وکړله؟ اشپزي خو نو یو ځوان استعداد راسره و، هغه داسې ښایسته اشپزي کړې وله چې د اشپزي خوند اوس هم په خوله کې دی. سم اشپزي یې نه وه کړې. خدای تعالی جل جلاله دې خپلې د خوښې پوهنځۍ د کامیابه کړي. طب پوهنځۍ یا سلیکشن یا انتخاب د انشاءالله کامیابه کېږي. عزت الله جان یو تکړه ځوان ښه نو یعنې اشپزي عزت الله جان کړې وه تر رسه لاسته چې مې ناست دی وه. ښه نو بس باوري یم چې داسې اشپزي به یې کړې چې په ژوند به ستاسو یېره نه شي. ژوند استاد محترم، که وروستۍ کې ستا پیغام یا هم د ژوند یو نه هېرېدونکې خاطره چې ستا زړه وي څه راسره شریکوي د ملت غږ راډیو د ټولنیزو پاڼو کتونکو سره څه شریکوي په وروستۍ کې؟ ډېر څه په زړه کې لرم، بیخي زیات څه په زړه کې لرم چې د دې هېواد، د دې ملت، د دې زیږېدلو افغانانو او د دې کړېدلو افغانانو لپاره ډېر څه په زړه کې لرم. که څه هم دا خبرې د دومره کم وخت نه دي چې یو څوک یې د ټولنیزو رسنیو مخ ته وړاندې کړي، خو بیا هم یوازینۍ غوښتنه مې د ټول هېواد له ځوان استعداد، ځوان قشر څخه همدغه ده چې درس ووایي، کار وکړي، د هېواد لپاره شپه او ورځ یو کړي. دغه زیږېدلي افغانان د نورو هېوادونو له مجبوریت څخه وژغوري، هغه که په هر بخش کې وي، که په طبي وي، که په کمپیوټر ساینس، که زراعت، که حقوق، که هر بخش وي، موږ باید دغه خپل ځوانان دلې په کار واچو او موږ د نور هېواد له مجبوریت او دغه څخه خلاص شو. ډېره زیاته مننه کوم د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل ډاکټر صاحب محبت الله مسلميار دوستانو راسره مرکه وکړه. ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم. ژوند ډېره زیاته مننه کوم د ملت غږ راډیو د ټولنیزو پاڼو درنو کتونکو. هیله د خپرونه به مو ټوله لیدلې وي، د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن هفتې نن جمعې لپاره جمعه له ملت غږ سره خپرونه پر همدې ځای پای ته رسوه. تر بلې خپرونې چې زه ځواک ستاسو خدمت ته حاضرېږم، په لوی څښتن ته الله مو سپارم. پر ژوند مو د ګلونو باران